بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چهارشنبه د 1440 کال د محرم میاشتې 18مه چې د 1403 کال د زمري له 3 او د 2024 کال د جولای له 24 نیټې سره سمون خوري. د دې مهال کورنیو بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. رئیس الوزرا وايي خلکو ته کاري فرصتونه برابرول د اسلامي امارت په لومړیتوبونو کې دي. د بهرنیو چارو وزیر وايي نړیوال د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ملي دفاع وزیر وايي ځوانان د هیواد او پرمختګ لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وايي د تیرې ادارې 80 سلنه جنرالان او افسران په هیواد کې دي. په غزه کې د نسل وژنې دوام تازه بریدونو کې 80 تنه شهیدان شوي. ایرانی او روسي سمندري ځواکونو کاسپین سمندرګي کې تمرینات پیل کړي. دا هم بشپړ خبرونه. رئیس الوزرا وايي خلکو ته کاري فرصتونه برابرول د اسلامي امارت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند له لوري په خپور شوي پیغام کې پر ټولو امارتي ادارو، خصوصي سکتور او مرستندویه بنسټونو غږ شوی چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره د کار ملي کنفرانس د بریا لپاره هڅې وکړي. رئیس الوزرا له خصوصي سکتور غوښتي چې د دوی لپاره له چمتو شوي کاري ماحول او پانګونې لپاره د لا شته اسانتیاو په ځای کار واخلي ترڅو د بېوزلۍ او بیکارۍ پر ضد اغېزمنه مبارزه وشي. په دې پیغام کې پر هغو مرستندویه بنسټونو چې له افغانستان سره د کارموندنې برخو کې هوکړې لري غږ شوی چې له افغان ولس سره دې په دې خاصو شرایطو کې د کارموندنې او کارګرو د استخدام برخو کې مرسته وشي. د اسلامي امارت رئیس الوزرا په عین حال کې ویلي د اسلامي لارښوونو په رڼا کې د افغانستان د ځان بسیاینې پرمختګ او خلکو ته د کارموندنې برخو کې د کار بازار اړتیاو ته په کتو یو شمېر اساسي کړنلارې جوړې کړي چې په پلي کېدو به یې یادو موخو ته رسېدنه حقیقي شي. د بهرنیو چارو وزیر وايي نړیوال د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي وايي د نشه یي توکو پر ضد نړیوالو تقاضا لوړه خو مرسته یې صفر ده. مولوي امیر خان متقي د نړیوالو پر چلن نیوکه وکړه او زیاته یې کړه د نړۍ صنعتي او ځواکمن هیوادونه مضر ګازونه تولیدوي خو د اقلیمي بدلون قیمت یې افغانان پرې کوي. ښاغلي متقي نړیوال وننګول چې نه یوازې دا چې د اقلیم بدلون کې له افغانستان سره مرسته نه کوي بلکې هغو کنفرانسونو ته هم نه وربولي چې د اقلیم په تړاو جوړیږي. تاسو زموږ غږ له امت راډیو څخه اورئ. د ملي دفاع وزیر وايي ځوانان د هیواد او پرمختګ لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې محصلینو د فراغت په مراسمو کې وویل چې ځوانان باید د هیواد د ساتنې ملاتړ او پرمختګ لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. د ملي دفاع وزیر د تیرو 14 لسیزو جګړو ته په اشارې ویلي جګړه د افغانستان د پرمختګ ټول فرصتونه له منځه وړي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې ټول د هیواد د پرمختګ او بیا رغونې لپاره په ګډه کار وکړو. د ملي دفاع وزیر زیاته کړه د دیني او معاصرو علومو زده کړه د هیواد ځوانان باید د علم او پوهې په ترلاسه کولو کې زیاتې هلې ځلې وکړي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د 1400 محصلینو د فراغت غونډه ترسره شوه. په کابل کې د کار نړیوال سازمان مشر وايي کارموندنه د افغانانو د حیثیت او ژوند کیفیت په لوړولو کې رغنده رول لري. په کابل کې د کار نړیوال سازمان مشر ډاکټر رامین بهزاد د کار ملي کنفرانس ته په خبرو کې ویلي دلته راټولېدنه اصلي موخه دا ده چې افغانانو ته کارموندنه او د ژوند اسانتیاوې ورته برابرې شي. بهزاد وویل کارموندنه به د افغانانو حیثیت او د ژوند کیفیت هم لوړ کړي. رامین بهزاد د کارموندنې په برخه کې د خپل لوري ډاډ ورکړی او ویلي دي تر راتلونکو 5 کلونو به 1.3 میلیونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. نوموړي په عین حال کې دا هم ویلي په تیرو 2 کلونو کې 1 میلیون کسانو ته کاري زمینه برابره کړې ده. په کابل کې د کار سازمان مشر دا هم ویلي تر ډیره هڅه دا ده چې د افغانستان محرومو قشرونو معلولینو او معیوبینو ته په کاري بوختیاو کې لومړیتوب ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر وايي افغانستان د نړیوالو معیارونو سره برابر دی. د افغانستان د کار نړیوال سازمان مشر ډاکټر رامین بهزاد د کار ملي کنفرانس ته په خبرو کې ویلي دلته راټولېدنه اصلي موخه دا ده چې افغانانو ته کارموندنه او د ژوند اسانتیاوې ورته برابرې شي. په کابل کې د کار سازمان مشر
او په کورنیو خبرونو کې وروستی دا چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د تیرې ادارې 80 سلنه جنرالان او افسران په هیواد کې دي. د تیرې ادارې یو شمېر جنرالان او افسران د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي سره په کتنه کې ویلي چې د تیرې ادارې تر 80 سلنه ډیر جنرالان او افسران په افغانستان کې ژوند کوي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي د جنرالانو په هیواد کې د اسلامي امارت سره د هر راز همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په ورته مهال حنفي په هیواد کې د تیرې ادارې د کارکونکو ځورول او متعصبو کړیو تبلیغات وبلل او ویل اوس افغانستان یو خپلواک هیواد او د ټولو افغانانو لپاره د امن کور دی. د یادونې وړ ده چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وزیر په دې کتنه کې له هیواده بهر له نورو د تیرې ادارې پوځي منصوبینو او مشرانو هم غوښتنه وکړه چې هیواد ته راوګرځي او په امن کې د ژوند وکړي. او دا هم له هیواده بهر څو بهرني خبرونه. په غزه کې د نسل وژنې دوام تازه بریدونو کې 80 تنه شهیدان شوي. رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې پر غزې تړانګې اشغالګرو اسرائیلو په تازه بریدونو کې 80 تنه شهیدان شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان شوي دي. د غزې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دغو بریدونو قربانیان ښځې او ماشومان دي چې په خبره یې صهیونیستي رژیم د ملکي او نظامي وګړو ترمنځ توپیر نه واقع کیږي. دغه بریدونه داسې مهال شوي چې تر دې وړاندې د اشغالګرو پوځ د خان یونس ښار د تخلیې خبر ورکړی و. هغه سیمه چې 400 زره بېځایه شوي پکې ژوند کوي. ایرانی او روسي سمندري ځواکونو کاسپیان سمندرګي کې تمرینات پیل کړي. د ټاس خبري اژانس د خبر لمخې ایرانی او روسي سمندري ځواکونو د سمندري امنیت د لا ښه والي په موخه په کاسپیان سمندرګي کې پوځي تمرینات پیل کړي دي. په دغو تمریناتو کې 2 ایرانی او 1 روسي سمندري کښتۍ، سمندري الوتکې، هلیکوپټرې او نور پوځي وسایل او د دواړو هیوادونو ځواکونه برخه لري. روسي ځواکونو تیرونی د چین له سمندري ځواک سره په آرام سمندر کې ګډ تمرینات ترسره کړي وو. د امت راډیو ډېر محترم اوریدونکو دا د مهال کورنۍ او بهرني خبرونه تر بیا ښې چارې الله مومل.